سوات خو په ونه او په اوبو سوات دی اوبو هغو د نر بچي واغتې کنجي په لاهور کې ده زه په 1.5 روپۍ دلته یو یونټ جوړوم په 250 روپۍ په ما بیا راخرڅوي او زما پړې کې یو ګیله ده پوهه پې نه یم خو تاسو هوښیار خلک یئ یا خان بابا که وروسته په تقریر کې ویلی شو زه دې ترهګرو ته یا طالبان څه نوم چې ورله ورکوي خدای ګواه دی د هغو نه مې غټه ګیله ده چې په سترګو ړوند چې بل ځای دې لیدل دی که په ما درس جوړ دی ته دا دونه پنجاب نه نه دا سیند نه نه دا کشمیر نه نه دا نه نه په ما خو د ژرندې دل کړي 40 کاله دې راسره دا چلو کړو ته څوک یې څه غواړې مونږ خو ګوره د فضل الله چې ډېر زور ورکړو یو ما کور ته په خپله راغی چې ته به له ما سره ځې او ریډیو به چلی ما ورته ویل مولانا زه خو دا کار نه شم کولی ویې ولې نو ما ته یې جینکۍ به سبق نه وی سکول نه بند کړ دا نو زه به څه یم بیا اوږده کیسه ده خیر دی زه یې قضاګټ ته وغوښتم هغه لا خو د تعظیم خبرې کولې او مسلم خان ورسره ناست و ما ورته ویې د انکار نه خبرې نتیجه به یې څه ما ورته ویل ما لا اله الا الله محمد رسول الله وی داسې دې نه وژنو ما دونه مې که په بوجۍ کې مو اچوه نو شی دا دی چې تاسو په هغه حال کې ما خو درته وویل چې هم خپل تپوس ونه کړو خلک زما نران شو چې هلکه دا خو په خوله کې وله ګوته ورکړه ګوته هم نه چیچي نو اوس هر یو راځئ او دلته فریاد دی هر یو راځئ د دې نه قلار شئ غلام کام یئ مریان یئ مرۍ سره ګیله او شکایت بد ښکاري یا لکه د خوشحال غوندې ننګیالي شئ او من ته ودانګئ خپل تپوس نه کوئ تپوس خبرې کوو نه که ما په تپوس وژني نو لاس یې ازاد او توره یې تېره زمونږ ګوره هم مړی کړو تاسو په دې پوه یې زه ناجوړ یم د هسپتال نه راغلم ډېر ودرېدی نه شم زما خپله وینا دا ده چې د مینت وخت تللی دی اوس د مړوند نیولو خبره ده که مړوند دې نیوی شئ خو یا الله بسم الله که نه شئ دا خو موږ هر ورځ دا خبرې کوو په تقریر کې به په خولې زګ راولم ټولې راولي چغې به وباسم ټولې وباسي خو یابۍ به الو ایمانداره بولم که زنګېدنې په خیر تېر کړو دا تاسو یې چې وجلی او د عمل کې ورانولله دا سوال ښځې حلالولې بچي حلالول سړي حلالول دا خو دې لکه نه چې سړک به زمای هوایي اډه به زمای چاونۍ به زمای کیډټ کالج به زمای ملیشه کیمپ به زمای تانه کوچې جوړوم سهار هم ماته نه یې کوایو ماښام هم ماته نه یې کوایو اته ویښه کیږي به نو زما خپل صرف مطلب دا دی چې یا فریاد مه کوه جاړې به نه زګیري به نه کوې او یا میدان ته شه جلسه ته نه شي کولی چې سړکونه بند کړي سوشل بایکاټ ته نه شي کولی په زور کلي نه کېږي چا سره به بم وي چا سره به جاز وي زما سره حوصله ده او دا خاوره ده خفه کېږئ مو په پاکستان تقریبا 50 کاله وشو که داسې کېږي لاس چوت کې چې پاکستان موږ له هغه کار کړی چې زه پکې بچو له 1-2 ورځې نفقه ګټلی شم وښی هغه کار که ملم جبه جوړئ فوجیانو سره ملګري دي د چا دپاره یې جوړئ زه خو په 1.5 لاک روپۍ باندې شپه هلته نشم کولی که موټروې جوړئ د چا موټرې به پیزې څوک په پیزې راځي
زه خو هغه د پلوړي دا ګېډي نه پخوا هم لاندې وم اوس دې بیا لاندې یم که ډیمونه جوړی نو ډیم هغه اجمل خټک دی خدای وبخښي هغه په دې کالاباغ ډیم باندې خبرې کولې موږ هغه اټک ته تللو او پول بند کړی ولي خان دا لاس داسې کو وی د چا هغه پلار دی جوړ کړي زه به وینم بیا خو یو شی تسلیم کوي د پښتو متل دی وایي د زورورو وهل دي او د کمزورو کنځل دي یو کنځل کوئ تاسو عادت کې